دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا پردی دی خو افسوس متا پدې راځي چې 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 تا نکړي په پختانو دلارو بر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا کمی په غشو د بڼو زړګې سورې سورې کړې کمی په غشو د بڼو زړګې سورې سورې کړې کمی په غشو د بڼو زړګې سورې سورې کړې کمی په غشو د بڼو زړګې سورې سورې کړې زما قبول دي ستا د هر نظر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا عمرنا وشو د شعور سره دوران زموم عمرنا وشو د شعور سره دوران زموم دا زل کوي خنشونو کړي بامو او تر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دا زل کوي خنشونو کړي بامو او تر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا زیانا دان پزړه کې دغه یو ارمان لري چې زیانا دان پزړه کې دغه یو ارمان لري چې زیانا دان پزړه کې دغه یو ارمان لري چې زیانا دان پزړه کې دغه یو ارمان لري چې امن کرا شکړي به ختم سراسر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا امن کرا شکړي به ختم سراسر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دښمنو خيار دکړي چا پیر په هنر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا څنګه برداشت کړم وطن ستا په سر ظلمنا دا نظم کلام په آواز د محسود عبدالاکبر فانی شاعر دی ډیر ګران او محترم جوانان سید ضیاء الحق نادان ریکارډینګ الحرمین فلم سټوډیو سوار رابطه نمبر 0317 0910 954 والسلام وطن ستا په سر ظلمنا